په پیزار کې منځ کول دا جایز دی. امام احمد بن حنبل حدیث نقل کړی دی خپل مسند کې. مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی فینا علیه. نبی صلی الله علیه وسلم منځ کو خپل دوانه پیزار کې. دا یو حدیث په دې باب کې. دیم حدیث د بخاری دی. یو څو دانه احادیث ذکر کوم ځکه دا مسله عموما خلک په دې کې ډېر نقصان کوي. جنازه کې په شل پټي کې خلک ناری وهي لکه پیزار وباسي. په دې باندې دا پردې پیزار دومره بوج شوی ته کړه په 60 باندې پروت دی. دا ناری په بعضي جاهلان او ناپوهه خلک وایي بلکې بعضي پوهه خلک ماده سي لیدلې دي. ډېر کرته هغه خلک ته د علم نسبت کوي مالي دي چې زما خوا کې جنازه کې ولاړی په یو پاک ځای کې خامخا هغه پیزار وباسي. اوس خو جمعهتون زمونږ آباد دي والحمدلله. ظاهري آبادی به ډېره زیاته راغلې ده. فټونه او صفونه او دارنګي صفایي ډېره ده. نه دی کول پکار. لیکن بهر چې کله په جنازه کې انسان ته دا موقع ملاوي شي نو پکاردار چې سړی د خپل پیزار وګوري که بدی بس ظاهري ګندګي نه ختلې بدی کې دا منځ کول پکار دي د جنازې د لپاره چې دا سنت طریقه ادا شي. نو یو حدیث په دې باب کې دغه مسند احمد حدیث دی. دویم حدیث په دې کې دا امام بخاری نقل کړی دی خپل صحیح کې. انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي هغه نه چا تاسو کړو اې الله نبی با په خپل چپلو کې په پیزار کې به منځ کاوه نو قال هغه نعم او کوه. حدیث ته معلومیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم په پیزار کې منځ کړی دی. یو حدیث په دې باب کې دویم هغه دا حدیث دی. دریم حدیث سنن ابي داود کې مسند احمد کې او سنن دارمی کې حدیث دی باسناد صحیح. حدیث ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ دا فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل منځ کاوه. د مانځه په دې دوران کې صد خپل پیزار وستل یو طرف ته کې خودل ګس طرف ته کې خودل. دغه طریقه دا د چې کله سړی پیزار د ځان خواته په مانځه کې دینو دا به ګس طرف ته کړي. حدیث کې دینه من راغلی دی چې خي طرف ته یا مخې ته به پیزار نه کړي. دې مسلې نن ډېر خلک نه پوهي او جاهل دي. هغه ته دا پته نه عمومي طور باندې جمعهتونو کې ګوري خي طرف ته پیزارونه پراته دي. پیزار چې کله دنه جمعهت ته نه باس یو ځای کې دینو خي طرف ته مګ دا بیا مې مخامخ ده بلکې ګس طرف ته کړه. نبی صلی الله علیه وسلم د خپل پیزار وستو ګس طرف ته کې خاوه. کله چې صحابه ولیدو چې نبی صلی الله علیه وسلم دا پیزار وستو صحابه کرام ټول پیزار وستو په مانځ کې دنه. صحابه هغه خلک چې تاسو به نه کوي چې دا دی ولې دا کار وکړو او بس د نبی صلی الله علیه وسلم عمل چې ولې د ډاری کې به بس عمل شروع. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم مصبر کو تاسو یو چې ما حملکم علی القاء نعالکم تاسو ته شی باعث شو په پیزار اچولو باندې پیزار لري کولو باندې ناغي ویل راینا که یا رسول الله مونږ ته ولې دي چې تا خپل پیزار لري کو بس مونږ هم لري کو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما ته جبرئیل راغله او دایره ته ویلې اذا جاء احدکم المسجد کله چې یو کس به تاسو کې جمعه تراشي نو فلینظر به خپل پیزار وګوري. کچرته په پیزار کې څه ګندګین ختی نو دا ګندګي دی راوالي او بسمکه پسې دی ومږي او بیا دی پای کې منځو کې دا پیزار دی بسمکه پسې ومږي. ځکه د پیزار د صفایي طریقه دا ده د پیزار د بسمکه پسې په خاور پسې مګل د دې سره پیزار پاکيږي. دا شی د پاکي خپل طریقې د پیزار د پاکولو طریقه په احادیثو کې چې څومره ذکر شوی د ناغې د پر وینځل نه دی راغلي. تر کړه پیزار چې دا قیمتي هغه په وینځلو سره خرابيږي نو په دې وجه باندې شریعت داغه د صفای د پاره د ازمکه صفای ګرځولې ده. نو نبی صلی الله علیه وسلم د حدیث کې فرمایل علی امسحه په ازمکه پسې ومغه اول یصلی فیهم او به د پیزار کې منځو کې. دې حدیث نه دا معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیزار کې منځ کړی دی او به موږ تاسو ته ترغیب هم را کړی دی چې کله تاسو راشئ او یو ځای د پیزار د منځ کولو لپاره مناسبي نو تاسو خپل پیزار وګورئ. کبه دې پسې ګندګي نه منځ پکې وکړي ګندګي پکې نو صفای کوي په دې ځمکه پسې ومږي او بیا په منځو کوي. دې حدیث نه معلومیږي چې کله پیزار صفای او دا غیر لپاره د مانځه کولو موقع په یو ځای کې دا قید ذکر کوم چې جمعهتونو کې عموما داسې طریقه نه جوړیږي. لیکن د جنازې ځای چې کوم دی پای کې پیزار دا لګول پکار دی او په دې پیزار کې منځ کول پکار دی. څلورم حدیث ابو داود دی. شداد ابن اوس رضی الله تعالی عنہ روایت ته فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی خالف اليهود د يهوديانو مخالفت وکړي وصلوا في النعال پخپلو چفلو کې په پیزار کې منځ کوي فانهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم ځکه يهوديان پخپلو موضوع کې پخپلو چفلو کې منځ نه کوي پخپل پیزار کې منځ نه کوي. تاسو پکې وکړي. دې حدیث ډیر زیات تاکید معلومیږي زمونږ تاسو دین او شریعت دا بنا ده په مخالفت د يهودو د نصاراو باندې. هر کله چې بدی مسله کې د يهودو د نصاراو مخالفت راغی نو لہذا دا مسله په جنازه کې خامخا عملي کول پکار دي. په جنازو کې دا سنت په دې باندې عمل کول پکار دي. پکاردار چې سړی پیزار ونه وباسي او قصدن پای کې د منځو کې د جنازې په دې نیت او اراده باندې وکړي چې الله د نبی دا سنت دا پکې عملي شي او څه باعث ته به موږ تاسو باندې څه دلیل موجود دی چې پای کې راغلي چې مې کوي پکې ځه